نو دا یو غزل ده رومانټیک ونه شاعري ده جانانا نظرونه دې بدل غوندې ښکارېږي جانانا نظرونه دې بدل غوندې ښکارېږي او پردي پردي کتو کې دې څه چل غوندې ښکارېږي جانانا نظرونه دې بدل غوندې ښکارېږي جانانا نظرونه دې بدل غوندې ښکارېږي او پردي پردي کتو کې دې څه چل غوندې ښکارېږي او چې بیا لورایا ورایا په غضب غضب راګورې چې بیا لورایا ورایا په غضب غضب راګورې نن بیا مې د خوب زړګي اجل غوندې ښکارېږي چې بیا لورایا ورایا په غضب غضب راګورې او نن بیا مې د خوب زړګي اجل غوندې ښکارېږي او په سترګو کې وینم اداګانې ستا د سترګو په سترګو کې وینم اداګانې ستا د سترګو دا ځکه هر یو ښکلی راته خپل غوندې ښکارېږي سترګو کې وینم اداګانې ستا د سترګو دا ځکه هر یو ښکلی راته خپل غوندې ښکارېږي او جاویده چې یادونه د جانان پکې مشته دي جاویده چې یادونه د جانان پکې مشته دي او کنډر کنډر زړګی مې تاج محل غوندې ښکارېږي دا یو نقل بل تاسو ته دا مې رسم ورته ډیډیکیټ کوم لکه نظر مې په نظر کې اوسه لکه سنجیده ونه شاعري ده لکه نظر مې په نظر کې اوسه او د زړګي سره د زړه سر کې اوسه لکه نظر مې په نظر کې اوسه د زړګي سره د زړه سر کې اوسه او چې مې روښانه وي دنیا د فکر چې مې روښانه وي دنیا د فکر او زما د خیال په هر منظر کې اوسه او ستا په فرقت کې په ما څه تېرېږي ستا په فرقت کې په ما څه تېرېږي لږ مې د حاله په خبر کې اوسه او ستا په فرقت کې په ما څه تېرېږي لږ مې د حاله په خبر کې اوسه او چې دې په خپلو پسې پام کولو چې دې په خپلو پسې پام کولو زړګیه اوس د غم دفتر کې اوسه زړګیه اوس د غم دفتر کې اوسه او زما د ژوند د ژړا ډک وي خیر دی زما د ژوند د ژړا ډک وي خیر دی ته په خندا شام و سحر کې اوسه زما د ژوند د ژړا ډک وي خیر دی ته په خندا شام و سحر کې اوسه او د آخري شعر دی لاندې وکړو لکه د روح وي روح کې ځای ونیسه لکه د روح وي روح کې ځای ونیسه د جاوید زړه او په ځیګر کې اوسه لکه د روح وي روح کې ځای ونیسه د جاوید زړه او په ځیګر کې اوسه او لکه نظر مې په نظر کې اوسه د زړګي سره د بصر کې اوسه